د اسلامي امارت پخوانی قومندان اوس د ننګرهار په دره نور ولسوالۍ کې د داعش مشري کوي. دغه قومندان کله اول له داعش سره یو ځای شوی. ذبیح الله مجاهد یې په اړه معلومات وړاندې کړي. درنو لیدونکو ستړي مشئ. خبریال عبدالحق عمري لیکلي دي په ننګرهار کې ځایي سرچینو افغانستان انټرنیشنل پښتو ته ویلي دي د ذبیح الله مجاهد پخوانی ادعا دروغجنه ثابته شوه. خبریال عبدالحق عمري لیکلي دي په ننګرهار کې ځایي سرچینو افغانستان انټرنیشنل پښتو ته ویلي دي چې د اسلامي امارت پخوانی قومندان موسی اوس مهال په دره نور ولسوالۍ کې د داعش خراسان ډلې مشري کوي. په دره نور ولسوالۍ کې د داعش وسلوال قومندان موسی نومیږي او د دې ولسوالۍ د شیمل کلی اصلي اوسیدونکی دی. د داعش خراسان څانګې د ننګرهار په دره نور ولسوالۍ کې د 15 یا 5 شنبې ورځې د بمي چاودنې مسؤلیت پر غاړه واخیست چې د اسلامي امارت پر رینجر شوی و. طالبانو ویلي وو چې په دغه پیښه کې د یوې دینی مدرسې 6 زده کوونکي وژل شوي، یو بل زده کوونکی او د دغه ډلې 4 نور غړي ټپیان شوي دي. د ځایي سرچینو په وینا دغه چاودنه هم د موسی په مشرۍ د داعش ډلې لخوا شوې وه. د ولسواکۍ پر مهال موسی له اسلامي امارت سره یو ځای شوی و او په یاده ولسوالۍ کې له څو بریدونو تر سرولو څخه وروسته بیرته ولسواکۍ ته تسلیم شوی و. سرچینې ډېروي چې په دره نور ولسوالۍ کې د داعش خراسان ډلې قومندان موسی د ولسواکۍ له پرځېدو او د اسلامي امارت واک ته له رسېدو څخه مخکې د داعش خراسان قومندان موسی د دغې ډلې په استخباراتو کې هم کاري مخینه لري. په دره نور ولسوالۍ کې د داعش خراسان قومندان موسی یو ورور چې امیر محمد دره نوري نومیږي په ولسواکۍ کې د ننګرهار ولایتي شورا وکیل، په ولسواکۍ کې د ننګرهار ولایتي جرګې استازی او ځایي توکمیز مشر و. که څه هم ذبیح الله مجاهد د 1400 لمریز کال د مرغومي پر 15 اعلان کړی و چې په دره نور ولسوالۍ کې د داعش مهم غړی موسی په ګډون د دې ډلې 3 غړي د اپریشن پر مهال وژل شوي دي. خو افغانستان انټرنیشنل پښتو ته ځایي سرچینې وایي چې موسی ژوندی دی او د اسلامي امارت لخوا شوې یادونه رښتیا نه ده. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.